نیکی رحم سمبولو درد غم او کبر سم بیتولو ارمان یو شوي لکه شپولو بیګا په کور کې ټول راټولو ته پکې نوې ما دې وکړل ارمانونه. السلام علیکم، څنګه یې مینوالو؟ ښه ټیک ټاک امید او تمه ساتم چې ټیک ټاک به یې روغ جوړ به یې. ما سره کتاب دی مینا او مننه. کرن خان یوازې دا نه چې هغه سندرې غزل ټپې ټپییزې ته ژوند ورکړی، بلکې هغه شعر هم لیکلی دی. دا کتاب چې کوم دی د کرن خان د شاعرۍ ټولګه ده. ډېر په لږو ورځو کې د دې وړومبی چاپ ختم شو. په راروانه هفته کې به د دې دویم چاپ هم تاسو ته میلاویږي. په دې کې شعرونه چې کوم دی هغه ټول ما ولوستل چې کرن خان پکې د قام سره خپل درد هم شریک کړی دی او په قام یا په ولس چې کوم دردونه کوم تکلیفونه تیر شوي دي هغه هم په دې کتاب کې خوندي کړي دي. په دې کتاب کې یوازې شعرونه نه بلکې نظمونه او ټپییزې پکې هم دي. دا کتاب ولولئ، دا کتاب واخلئ، کتاب سره مینه وکئ، ځکه چې کومو قامونو کومو خلکو کتاب ته وخت ورکړی دی، کتاب یې لوستلی دی، هغه خلک په دنیا کې کامیاب شوي دي، هغه خلکو منزل خپل کړی دی، منزل ته رسېدلي دي. نو کتاب ولولئ. او د اباسین صاحب هغه شعر ما ته رایادېږي چې تا ویل کتاب ګوره نو زه به درته نه یادېږم، تا ویل کتاب ګوره نو زه به درته نه یادېږم، ته مې هېر نه شوې کتابونه راته ډېر یاد شو. نو کتاب سره مینه وکئ، کتاب ولولئ. مینه او مننه دې ته هم وخت ورکئ چې په دې کې کرن یو څه لیکلي دي او په دې کې تاسو دپاره څه خوندي کړي دي. کرن خان ډېرې سندرې مونږ اورېدلي دي، ډېرې مونږ خوښې کړي دي. داسې څوک به نه وي چې به کرن خان نه پېژني، خو د شاعرۍ په بنیاد باندې به داسې لږ خلک وي چې هغوی به یې نه پېژني. نو زه وایم چې دغه کتاب تاسو ولولئ، دغه تاسو واخلئ او د دې سره مینه وکئ. ډېره زیاته مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.